هيهات لا يأتي الزمان بمثله هيهات لا يأتي الزمان بمثله إن الزمان بمثله لبخيل. زمد دین اسلام محترم و معزز و مسلمانانو، علماء کرام و مشایخ و مشرانو، ټول د تسلی خیسته او مزیدار خبرې وکي. د قرآن هغه آیاتونه، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه حدیثونه چې یو مؤمن مسلمان ته په هغې باندې تسلی میلاویږي، هغه ټول موږ ته بیان کړی شو. یقینا چې د شیخ العلامه المحدث عبدالحمید رحمتی رحمه الله رحمتا واسعه شهادت، داغوی فراق، داغوی جدائی ډیر درنا، ډیر وزنی او ډیر دردمند ده. زما محترمو، داسې علما، دا هغه علما دي چې د دې په وفات باندې ملکونه یتیمانان کیږي. یو عالم داسې چې هغه وفات شي، د هغه په وفات باندې یو علاقه یتیمه پاتې شي. یو عالم داسې چې هغه وفات شي، د هغه په وفات باندې یو ملک یتیم شي. یو عالم داسې چې هغه وفات شي، د هغه په وفات باندې عالم یتیم پاتې شي، ملکونه یتیمانان شي. نو شیخ هم په هغه علماو کې و چې د ده په وفات باندې ملکونه یتیمانان شو. ځکه شیخ صرف دلته شاګردان نه لرل. ما د شیخ هغه اخرنی درس وکتل چې دا په سحري ټیم کې په واتساپ باندې د نیټ په ذریعې باندې درس ورکړی دی. د عربو علماو د درس نه فایده اخیسته. عربو به په ده باندې قرات کو، د مختلفو ممالکو علماو به په ده باندې قرات د حدیثو کو. الله په دې فن کې ډېره غټه ملکه ده ته ورکړې وه. نو دا هم په هغه علماو کې دی چې د ده په جدایۍ باندې، د ده په شهادت باندې ملکونه یتیمانان شو. کله چې محدث علامه غلام الله رحمتی رحمه الله رحمتا واسعه وفات شو، نو ملګري ډېر زیات خفه وو. د هغه په وفات باندې یو خبرې به موږ ته تسلي راکوله. یقینا چې شیخ د موږ نه جدا شو، وفات شو، لاړې د هغوی وجود موږ سره نشته، خو شیخ خپل د علم ثمره موږ ته د شیخ الحدیث شیخ عبدالحمید رحمتی رحمه الله رحمتا په شکل کې پرېښې وه. دې به موږ ته تسلي راکوله چې زه د شیخ هغه علمي استعداد د شیخ عبدالحمید رحمتی رحمه الله په شکل موږ ته دی. خو چې کله شیخ عبدالحمید رحمتی رحمه الله وفات شو، الله ګواه دی چې زموږ زړونو ته دا خبره راغله چې نن شیخ غلام الله رحمتی رحمه الله حقیقت سره نن وفات شو. مخکې خو هسې جدایي وه، خو نن یې هغه د علم فقدان او د علم هغه جداوالی رالی. او داسې پیلنۍ خبره نه ده. په داسې ظالمانه انداز سره، په داسې بیمانه انداز سره زموږ علما مخکې هم ټارګېټ شوي دي او اوس هم ټارګېټ کېږي، لګیا دي. دا هغه باغ دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپلو لاسونو مبارکو کرلی دی، او بیا د الله رسول خپلو ښایسته او مزیدارو او هغه خوږو ملګرو وینې په دې باغ کې شاملې دي. زما محترمو، تاریخ راوچت کوي، د کم کم واقعه به درته ویم. د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وینه په دې باغ کې شامله ده. د عثمان غنی رضی الله تعالی عنه وینه په دې باغ کې شامله ده. د بیر مونه چې هغه اویا صحابه کرامو په یو ورځ باندې د هغوی وینه په دې کې شامله ده. د بدر د شهداو وینه په دې کې شامله ده. د احد د شهداو وینه په دې کې شامله ده. د ټولو صحابه کرامو چې څومره شهادت، هغوی شهادت مرتبه ته ورسېدلي او وینې توی کړې ده، نو دا په دې باغ کې شامله ده. حتی قصه په دې ختمه نه شوه، بیا زموږ د تابعینو سلسله شروع شوه. د تبع تابعینو، د امام احمد ابن حنبل رحمه الله، د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله، د امام مالک رحمه الله قربانیان هم دې کې شامل دي، جیلونه هم دې کې شامل دي.
چې امام احمد ابن حنبل رحمه الله باندې د وخت حکمران پابندي ولګوله نظربند یې کړه په کور کې ناس د هغه د درس په حلقاتو پابندیانې ولګېدې خبره په دې تمامه نه شو امام احمد ابن حنبل رحمه الله را واخستل جیل ته ور واچو او په جیل کې اخر د امام احمد ابن حنبل رحمه الله وفات شو جنازه روانه شو دغه شانتي دلتم سلسله ونه درېدله را روانه تر دې چې امام انقلاب قائد المجاهدین شیخ جمیل الرحمن رحمه الله داغه شهادت هم پکې راغلی هغه هم په دې باغ کې خپل وینه ورتویه کا او دې باغ ته خپل وینه ورکه چې دا باغ را پرې نه وځي دا دقه شانتي ټوکېدلې ولاړي دا دقه شانتي زرغون او شرسب او شاداب ولاړي نو هغه هم خپل وینه په دې کې شامله کړه قصه په دې مو نه درېدله تر دې چې علامه سید عبدالسلام رستمی رحمه الله تعالی خپل جیل په دې کې برداشت کو په دې باغ کې او د دې دعوت لپاره او په دې عقیده کې خپل قرباني شامله کا جیل برداشت داغه پرزند ارجمن علامه مفتی ابو سعید رحمه الله هغه هم په دې کې جیل خړل د ټول قرباني شامل دي سلسله ونه درېدله زمون دعوت رکاو نشو زمون قافله رکاو نشو دا خو هغه لچک دی په دې کې چې یو شاعر وایي چې اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے دا خو داسې یو اسلام دی داسې عقیده ده څومره زور چې ورکې څومره چې دا ته د دباو لاندې راولي د روب لاندې راولي دومره دا پرمختګ کوي مخکې والی کوي د شیخ عبدالحمید رحمتي رحمه الله رحمتا واسعه په شهادت باندې دا د حق دعوت ونه درېدل او نه به ودرېږي دا زمونږ اخرنۍ قرباني هم نه ده لکه څنګه چې زمونږ اولنۍ نه ده دقه شانتې دا زمونږ اخرنۍ قرباني هم نه ده باطل پرست د دلیل په میدان کې د الله په فضل سره او د هغه په رحم سره ناکام دي نامراد دي نو اوس پیشې بزدلانه او داسې ګزارونه کوي انشاءالله د شیخ د وینې د برکته به الله دې دعوت ته یو په ډبل ترقي او یو په ډبل وړاندېوالی ورکوي انشاءالله لکه څنګه چې زمونږ د اسلافو د وینې د برکته دا دعوت مخکې په وړاندې تللی دی تاسو ګورئ ورځ په ورځ الحمدلله خلک حیران دي ورځ په ورځ دا واحد د اهل حدیثو دعوت دی چې ترقي کوي ورځ په ورځ د دې افراد ډېرېږي نو د دې د وجې نه د ده په شهادت باندې دا دعوت به انشاءالله د دوی دباو نشي ای ظالمه ای قاتله که تا دا غوښتل چې د شیخ عبدالحمید رحمتي په وجلو باندې به زه دعوت دا بند کم دا یاد وساته ته ذلیله شوې ته رسوا شي اخرت دې تباه که تا دا دعوت ونه درو الحمدلله شیخ په دې مدرسه کې داسې بچي روزلي دي چې د دې نه پس مخکې صرف یو شیخ عبدالحمید و اوس به زراو شیخ عبدالحمیدان انشاءالله دلته دعوت کوي او دلته به درس کوي ته به کم کم وجنی یہ بازی دین کی بازی ہے یہ بازی تم ہی ہارو گے گر گر سے شیخ نکلے گا تم کتنے شیوخ مارو گے ہر کور نه به شیخ عبدالحمید روزي ته به کم کم شیخ عبدالحمید وجن ای قاتله مونږ په دې نه خپه مونږ په دې باندې خپئ چې د شیخ فراق او د شیخ هغه د حدیثو دعوت تا شړکه تا صرف په شیخ عبدالحمید رحمه الله باندې ډز نو کړي تا د هر موحد په زړه باندې ډز کړي دی تا صرف د شیخ عبدالحمید رحمتي سینه نه وشکولې تا د هر موحد سینه وشکوله تا د شیخ عبدالحمید په وجود باندې ډزې نه دي کړي تا د محمد رسول الله د مظلومو احادیثو د هغوی په کتابونو ډزې کړي دي تا شیخ عبدالحمید د هغه اواز بند نه که تا د محمد رسول الله د احادیثو اواز بند که تا نور هېڅ هم ونه کړه د محمد رسول الله د ورثاو د الله یقیني ولی د شهید که امام ابو حنیفه رحمه الله امام شافعی رحمه الله فرمای چې ان لم یکن العلماء اولیاء الله فلیس لله ولی که په مقدس مکه یقیني اولیاء علما نه فلیس لله ولی په مقدس مکه به اډوله ولی شته دی تا د الله اولیاء شهیدان تا د الله ولی په سینه باندې ویشت تا د شیخ عبدالحمید رحمتي بچي یتیمانان نه کړه تا په زراو طلبا د حدیثونه یتیمانان پاتې کړه هغه لاسونه دې الله شل که
چې تا په کومو لاسونو باندې شیخ عبدالحمید ته توانچه نیولې ده په هغه لاسونو کې د الله چینجي وکړه چې په کومو لاسونو باندې د شیخ وجلی دی هغه ژبه دې الله بنده کړه هغه ژبه دې الله وچه کړه چې په کومه ژبه باندې به تا دا خبرې کولې چې زه به شیخ ولم تا خو نن ډېر طلبا ډېر علما یتیمانان پرېخوست موږ ته هغه ذات ته سپارو ولا تحسبن غافلا او تاسو دا ګمان مه کوئ به الله باندې چې غافل دی عما یعمل الظالمون چې الله د هغه څیزونو نه غافل دی چې د ظالمان یې کوي الله عزیز ذو انتقام الله د مجرمانو نه انتقام اخیستونکی ذات دی زمونږ د الله په ذات دا یقین دی ځکه زمونږ د افرادو او د بندګانو نه هېڅ توقع نشته زمونږ د بندګانو نه هېڅ توقع نشته حتی تر دې پورې چې لږه ډېره توقع وه هغه هم زمونږ ختمه شوه زمونږ امید و په دغه ورځ باندې چې کله شیخ رحمه الله شهید شو یو اداکار د فلمونو اداکار مړ شوی و یو ټیک ټاکر هم وفات شوی میډیا صرف دا دوه کسان راواخیستل اداکار او ټیک ټاکر د شیخ هغه شیخ چې د هغه په جنازه کې زراو اولیاء موجود و زرګونو طلبا موجود و علما موجود و په زراو خلک راټول شوي و هغه جنازه دې میډیا والا ته په نظر رانغله که کوم میډیا والا د خبر راخستی دی ظالمه په لاسونو کې دې چینجي وشه چې ته دې علماو ته سپک نظر کې تا د دې عالم سره د شهید لفظ نشو لیکلی چې یقیني شهید دی علماو ټولو د هر مکتب فکر د دې ګواهي ورکړه چې یقیني شهید دی تا ورته بیم په اخبار کې جان به حق ولیکل الله دې هغه لاسونه شل کا چې ته زما علماو ته د جان به حق لفظ لیکي د شهادت په نوم باندې ستا څه کېدل چې یو اداکار څوک ولي شهید شو یو قوال څوک ولي شهید شو د عالم سره ته د جان به حق لپس ولیکل ته هم زه الله ته سپارم الله دې تا سره د دې معامله وکړي ځکه زمونږ خو د دې خلکو نه طبع قطع شوه چې یو سړی ستا یقیني شهید ته په اخبار کې جان به حق لیکي د هغه نه به ته نوره څه توقع وکړي هغه به ستا دپاره اواز اوچت کړي هغه به تا له انصاف درکړي موږ ویو موږ داسې یو ذات لرو داسې یو درد لرو داسې یو دربار لرو داسې یو بادشاه لرو چې د هغه ګیټ هر وخت کولاوي د هغه در هر وخت کولاوي د هغه دروازه هر وخت کولاوي هغه نه بندېږي په هغې کې دا نشته چې صیب ستړی دی نن آرام کوي په هغې کې دا نشته چې ورځ ده او شپه ده چې هر وخت دې هغه دروازه وټکوله او لاسونه دې اوچت کړه الله رب العالمین ستا درخواست هغه منظوروي او ستا سره مدد کوي دغه شانتې قرآن کې الله فرمایي واستعینوا بالصبر والصلات فمون سره خپل مدد حاصل کوي موږ به 2 رکعته نفل د تهجد ومنځ دا الله په دربار کې جمع کوو الله ته به ویو الله دا مجرمانو سره خپل عمل وکړه الله ته ورسره ښه پوهېږي داسې عذاب ورکړه داسې عذاب ورکړه چې ولا یوثق وثاقه احد الله ستا په شانتې رانیول څوک نشي کوی داسې راونیسه ولا يعذب عذابه احد الله ستا په شانتې عذاب څوک نشي ورکوی سخت یې راونیسه الله تی په خپل قهر سره راونیسه موږ به الله ته دا درخواست پیش کړو او انشاءالله ټول موحدینو خیرو باندې شروع کړې ده د ظالمه انجام دی انشاءالله ډېر نږدې دی خپل انجام ته انتظار کوه چې الله به تا ذلیل او رسوا کړي زما محترمو ډېرو علما کرامو د تسلی او د دغه خبرې وکړي یقینا چې ما کله نه دا خبره اورېدلې دی زما په وجود باندې تبه زما د وجود نه دمه وتې د خبرو طاقت من نه لره خو شیخ راته دعوت راکړو او دا یو څو خبرې مې وکړي الله رب العالمین نه دعا ده چې الله موږ هم په هغه خلکو کې شمار کا چې د شیخ رحمه الله د حق او د انصاف او د وینې د غوښتو دپاره اواز اوچته کړی اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم جزاكم الله خيرا كثيرا بس جمع ټیم پوره ده ان شاء الله مونږ کوو دا غنه رستا و ټول مرګي راځي